سلام. اوس هم د 1 بجې خبرونه. د کابل کندهار پر لویه لار د یو ټرافیکي پیښې له امله 5 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او یو بل یې ټپي دی. دغه پیښه نن سهار نږدې 9:30 بجې د کندهار د دامان ولسوالۍ په مړوندۍ سیمه کې د 404 او سراچه موټرو ټکر له امله رامنځته شوې ده. د کندهار د ټرافیک مدیر محمد الله وایي د دغه پیښې قربانیان د سراچه موټر سپرلی دي او 404 موټر هم چپه شوی، خو سورلۍ ته یې زیان نه دی اوښتی. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي د زابل د والي خیال محمد حسیني استعفا منل شوې او د والي په توګه یې دنده پای ته رسېدلې ده. دغې ادارې په یوې خبرپاڼه کې د نوموړي د استعفا لاملونه شخصي او روغتیایي ستونزې په ګوته کړي دي. خبرپاڼه زیاتوي د زابل د ولایت لپاره د نوي والي تر ګمارل کېدو پورې به د دغه ولایت مرستیال رحمت الله یارمل د ولایت مقام له چارو څارنه کوي. ولسمشر غني وایي له 4 کلن امنیتي پلان سره سم به افغانستان د تلپاتې امنیت د ټینګښت په خاطر خپلو موخو ته ورسیږي او د هوایي ځواک په ګډون به وسلوال ځواکونه لا زیات سمبال شي. ښاغلي غني تېره ورځ په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو په اډانه کې له وسلوالو ځواکونو سره په کتنه کې په ټینګار سره وویل چې امنیتي او دفاعي بنسټونه باید د مسلکیتوب پر لور هڅې وکړي او له سیاست نه لرې واوسي. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه چې د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو حضور په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او د دغه وضعیت پر بدلیدو یې ټینګار وکړ. د بادغیس امنیه قومندانۍ وایي 40 طالبان د دغه ولایت د سولې بهیر سره یوځای شول. دغه ډله تر دې مخکې د قادس ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې په دولت ضد کړنو بوخته وه چې بالاخره تېره ورځ له خپلو وسلو سره یوځای د سولې بهیر سره یوځای شوه. د بادغیس امنیه قومندان احمد فهیم قایم همداراز د دولت له نورو وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې لاره غوره کړي. له دې سره سم 8 داعشیان او 3 طالبان په ننګرهار کې د سولې بهیر سره یوځای شول. د ننګرهار والي وایي تر دې مخکې د داعشیانو دغې ډلې د ننګرهار په هسک مینې او د طالبانو یادې ډلې په کونړ ولایت کې دولت ضد کړنې ترسره کولې چې بالاخره تېره ورځ یې له جنګ جګړو لاس واخیست او له خپلو وسلو سره یوځای د سولې بهیر سره یوځای شوې. له دې سره سم څارګر ملي ادارې په جلال آباد ښار کې د 5 طالبانو 1 داعشي او د غلو د یوې 3 کسي وسلوالې ډلې له نیولو هم خبر ورکړ. او په ننګرهار کې داعش ضد عملیاتو په لړ کې 9 نور داعشیان هم ووژل شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ د هسک مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ سیمه کې ترسره شوي د دې ډلې 4 پټنځایونه هم له منځه تللي دي. له دې سره سم د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د پولیسو په یو کمین کې یو طالب وژل شوی او 3 نورې ټپیان دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.